بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن مې تاسو له ډېره خوندورې او ډېره مزیداره قصه راوړې ده. قصه ده د شهزاده مشک او جام. ډېره ښکلې خوندوره قصه ده او په قصه کې انشاءالله تعالی چې دا سبق به تاسو میلاو شي چې هر هېچ چاته هم په کمو سترګو نه دي کاته په کار. کم سړی اکثر سړي ته ډېر د ځان نه کته او د ځان نه ډېر کمزوری ښکاري، نو هماغه سړی اکثر د سړي په کار راشي یا هغه سړی داسې کار وکړي چې سړی ورته بیا شرمنده وي. نو ډېره ښکلې خوندوره مزیداره قصه ده. په یو ساه به د یو څو ملګرو نومونه حالمه چې ما ځان سره لیکلي دي د کامنټس نه، او د چا که پاتې شوي نومونه بخښنه غواړم. فضل حنان دی د دوبۍ نه، سجاد حسین د سعودي عرب نه، اکبر سعید مروان دی یارزیب د سعودي عرب نه، نعیم خان ګنډاپور د ټانک کوټ حکیم نه، عبدالله باجوړ نه، رحیم شیر د فرانس نه، اکبر ساجن شارجې نه، ښایسته باچا د کراچۍ نه، سلام خان د سعودي عرب نه، جیلان مرغابوال افغانستان او بس په فلحال په ایران کې دی، محیب الله د افغانستان دی او دا هم فلحال په ایران کې دی، او سید عمران شاه د مدین سوات نه. نو ډېره مننه دې ملګرو ما ته کمنټس کړي وو، په کمنټس کې درخواست کړی وو چېرته زموږ نوم واله یو ځل دا د مخکې پېژنې، بیا تاسو درخواست چېرې که څوک دا غواړي چې د دې نومونه زه په ویډیو کې والم، نو برای مهرباني دغه شانې ښکلی خپل پوره نوم د کلي نوم سره، نو چې هغه بیا سړي ته پته لګي چې یار دا خو ښایي چې زما نوم یې واغست. ولې داسې به د اکبر علیم نومونه هم ډېري او ښایسته باچا به هم ډېري یا داسې نور بلال نومونه به هم ډېري، خو چې تاسو ورسره د کلي نوم او داسې پوره نوم ورسره راولګئ نو دغه به بیا واضحه طریقه شي. قصې له به راځو، وخت ستاسو نه ضایع کومه. وایي چې پخوا په زمانه کې یو بادشاه و، د هغه ایک یو زوی و شهزاده، یعنې بل څه اولاد یې نه و، لور یې نه وه او زوی یې نه و، بل د دغې نه علاوه دغه یو زوی و، هغه اردو کې چې ورته اکلوته اولاد وایي، دغه یو اولاد و. نو تاسو سوچ وکړئ چېرې یو بادشاه شي او بیا د هغه داسې یو اولاد شي. لاول خو د بادشاه ټول اولاد به نازبین وي، ډېر به قابل احترام وي، ډېر به دغه خو چې بیا یو اولاد شي، یو اولاد خو داسې عام د یو غریب سړي د مور پلار چې د چا یو اولاد یې نور نه نو هغه پې خپل سر شیندي او هغه پې ځان خرڅوي چې هر دی پسې طریقه خوشحاله ډېر نازبین وي، چې بیا د باچا د ملک د باچا زوی شهزادی او بیا یو وي نو هغه به څومره نازبین وي. خو همیش دا خبره وساتئ چې بچي له مینه ورکول پکار دي، ډېره ښه خبره ده. ولې چې پیغمبر د خدای نبي صلی الله علیه وسلم هم په بچو باندې د شفقت حکم ورکړی او د شفقت خبره کړې وه، خو په هغې سره سره بچي ته ښه تربیت ورکول، دومره شفقت یا دومره مینه هم نه چې بچی بې لارې شي او بچی چېرته غلط څه کار کوي او ورانه خبره کوي، بېتمیزي کوي او ته په هغې کې هم بیا د هغه مخه نه نیسي، د هغې مخنیوی نه کوې، هغه ته بیا غوسه نه کوې چې هر څه دا کار مه کوه، هغې نو په هغه ځای کې نه. شفقت هم خپل ځای دی او د غصې او د بدې د ورانې لارې نه رامنې کولو هم خپل ځای دی. نو دا ډېر شفقت، ډېره مینه څه خو بې ځایه مینه، بې ځایه مینه به ورته ځکه ووایو چې ماشوم اکثر داسې وي چې په ډېر نازبینتوب د لاسه د ډېرې مینې د لاسه دی وران شي. نو دغه شان دا شهزاده چې دی نو دی هم ډېر زیات نازبین و، ډېر زیات بهترسه نازبین و، نو دی دغه شان ورانعادت شو. څنګه ورانعادت شو؟ ولې چې د پلار د طرفه ورته شي مکه نه وه، د بل چا نه و، نو بس هغه چې به څه کول خپله منماني به یې کوله، څه انکار ورته نه و. نو د دغې د وجې دا بې سره شو، بې سره شو او ډېر بې لاره شو، خو چې بس څه خپله مرضي به یې کوله، څه به کول، نور څه کې چې باچا خپل پلار به ورته بیا مخه نه شي ونیوی، هغه به نه شو رامنې کولی. شهزاده غټ شو، واده یې وله وکړو، چې د واده لږ وخت وشو د بلا زوی بل واده وکړو، چې لږ وخت وشو بیا بل واده وکړو. انتر دا چې په هر کال کې به دې د بلا بچي دوه ودونه کول، بیخي دې ودونو ته یې کار ویلی، پلار ورته څه ویلی نه شو چې شهنازبین عادت کړی، نازبین عادت کړی او بیا هغه عادت شوی نو هغه د خپل لار نه ګرځېده نه، بیا ورسره څه کېده نه. کېده چې یو ورځ دا شهزاده د خپلو یو دوه وزیران یې د ځان سره کړه، ویې چېرې زه ښکار له ځم، د ښکار سامان یې واغسته، اسپې وغیره دی د ځان سره کړه، یو دوه وزیران یې د ځان سره کړه، څه نوکران وغیره هم، او په یو طرف باندې روان شو د ښکار دپاره.
روان 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 ښکار کوي او په ښکار کې روان دي تر دې چې د آخري د پلار چې کومه باچایي وه د باچا چې کومه باچایي وه کوم سلطنت و د هغوی آخري سر ته ورسېد ډېر لرې ځنګل ته ورسېد چې دغې ته دوی چېرته مخکې نه دي تللي په دغه ځنګل کې دا شهزاده روان دی او دا خیال نه دی کړی چې چېرته ما زما وزیران نوکران وغیره دا زمانه پاتې شو خو بس په دې ځنګل کې روان دی دا ځنګل ورته څه ډېر ناشنا او ډېر عجیبه ښکاري ولې چې دی ورته مخکې نه راغلی او بس په دې تماشو کې بس دی په نشه کې روان څه ګورو چې د دې ځنګل نه داسې اخوا طرف ته ووتو یو ناشنا شانتي دنیا یې ولیده ډېر یو ښایسته ځای ولیده یو کلی دی ډېر ښکلی کلی دی منځ کې پکې شنه شنه پټي دي او ښکلې پټي دي پکې په هغې کې شنه فصلونه راختلي دا پټی تک شین ښکاري مزېدار او په دې کلي کې ځای په ځای بیا کورونه دي ښکلي څه کاچه کورونه دي څه پاخه کورونه دي او بیا پکې د کمال خبر دا چې د دې کلي رسا په دې منځ کې بیا یو ښایسته محل دی ډېر غټ محل دی ډېر ناشنا او زړه راښکونکی ښایست دی د دغې محل بیا د دغې محل شاته یو باغ دی ډېر ښکلی او غټ باغ دی په دغه باغ کې چې د باغ د ښایست دپاره د باغ د سمبالولو د باغ د نوم د جوړېدو دپاره چې څه نمونه څیز و که هغه باغچه وي که د ګلاب ګلونه وي که په هغې کې نیر وي که ډنډه فواره مواره وغیره د هغه وخت چې څه نمونه څیز پکې دی هغه په دغه باغ کې شته دغه باغ بیا تللی دی د دغې کلي نه هغه طرف ته یو وړوکی شانتې ډیرکۍ چې ورته مونږ وایو وړوکی شانتې غر دی او په دغه غر باندې قسم او ناشنا ګلونو دا ټول دا غر داسې یو پړق پروت دی ته به وایې چې دا غر چا داسې په ګوتو سنبال کړی دی دا ډیرکۍ او دا باغ د دغې ډیرکۍ سره د دې غره سره لګېدلی دی شهزاده حق حیران شو دې غره ته دې ډیرکۍ ته حیران شو چې هلته خو ډېره ښایسته ډیرکۍ ده دا ټیک چېرته چا بیخي دغه شان دا ګلونو پکې کرلي ولې چې قدرتي خو داسې ګلونه داسې په دغه کې نه کېږي په غرونو کې داسې قسم ګلونه نه کېږي او داسې قسم او بیا داسې بیخي څه چې بڼلی دی د دې ګلونو نه دی په دغه حیرانتیا کې روان کله چې دې کلي ته ننوته یو زمیندار لګیا دی په خپلو پټو کې کارونه کوي د هغه سره خپل جان پهچان وکړو سلام کلام یې ورسره وکړو بیا ترې تپوس وکړو چې یاره دا محل د چا دی هغه ته وایي چې دا خو هغه زمیندار ورته وایي چې یاره دا محل چې کوم دی نو دا یو سوداګر دی ډېر مالداره سوداګر دی او دې ملک ته راغلی دا ملک دا کوم علاقه چې دا کلی دا هم ستا پلار په باچایي کې راځي خو دا ډېر بهتر څه لرې دی نو ځکه ته دلته په ژوند کې په اول ځل رالې مخکې چېرته نه یې راغلی او دا سوداګر چې دی نو دا دې ملک ته په تجارت راغلی و سره پلار سره میلاو شوی هم و بیا په دې ملک کې تجارت وشو بیا چې کله واپس تو دی په دې طرف راغی نو د ده دا کلی ډېر زیات خوښ شو چې ډېر زیات یې خوښ شو نو د ډېر په درنو پیسو باندې دا کلی دا ځای ټول ستا پلار نه واخیستو په دې منځ کې پکې ځان له محل جوړ او خواوشاته دا کلی آباد شو بیا ته دې شهزاده تپوس وکړو چې دا ډیرکۍ چې دا غر چې دی دا ښایسته ګلونه دي د دې څه دغه دی راز هغې ورته وایي چې دا د دې سوداګر یو لور ده او دغه سوداګر دی لور دا غر ټول سنبال کړی دی دا باغچه هغې ځان له جوړه کړې ده او دا ګلونه پکې قسم لګولي دي دې ته باقاعده نوکران ځي راځي دې ته اوبه اچوي د دې خصمانه کوي دا غر ټول ځکه داسې ښایسته او داسې ښکلی ښکار او ټول سنبال دی دې ګلونو نه پړق پروت دی د شهزاده په اړه کې تجسس پیدا شو چې دا شهزادګۍ خو خامخا لیده غواړي دا د سوداګر دا لور لیده غواړي چې دا څنګه جنۍ ده چې دا دومره د عجیبه شوقونه یې کړي داسې ښایسته باغچې جوړې کړي دي په غره کې دونه بهتر څه ګلونه لګولي دي دا غر ډیرکۍ دومره ښایسته کړې ده د دغې زمیندار نه تپوس وکړو چې آیا د سوداګر لور خو به خامخا دې غره ته خو به په چکر ځي که نه ځکه چې دونه ښایسته باغچې او داسې ګلونه یې لګولي دي نو دې خو تماشې چکر له خو به ځي هغه وایي چې ځي خو د بلا لور ده داسې په منډه ځي دې غره ته خیږي په لږ ساعت کې دې غره ته خیږي دې ډیرکۍ ته خیږي هلته خپل سیل میل کوي او بیا چې راځي نو داسې په تیزۍ سره راځي چې سمه د بلا لور ده او د دغې وجې هم د دې تیزو تلو او راتلو د وجې ورته خلک اوسۍ شهزادګۍ وایي اوسۍ به تاسو پیژنئ ډېر ښایسته ځناور ده ډېر ښکلی داسې وړوکی شانتي زما په خیال چې خطا کېږم نه زما په خیال په اردو کې ورته خرګوش وایي او پښتو کې ورته زما په خیال اوسۍ وایي او دا چې ده نو
ډېره تیزه منډه وهي، ډېره به یې ترسه تیزه منډه وهي. نو د دغه د لاسه دا شهزادګۍ به ډېره تیزه تله راتله، د خپو نه ډېره تیزه وه د سوداګر دا لور. نو د دغې وجې وله دغه خلکو اوسۍ شهزادګۍ نوم ایښی. نو بیچاره خلک ورته اوسۍ شهزادګۍ وایي، راځي دقې باغ ته راځي، باغ ته هم راځي او دې غره ته بره دې غره ته هم چکر لخي. شهزاده د دغې شهزادګۍ د کتو په دغه باندې په اراده باندې روان شو او د دغې شهزادګۍ د باغچې ته ننوت. څنګه چې ننوتو نو څه ګوري چې شهزادګۍ یو طرف ته ناسته ده، ملګري سویلۍ ورسره دي او چکر له راوتې ده. شهزاده چې څنګه دغه اوسۍ شهزادګۍ ولیده بس ډارې کې پیړه وبیله او حق حیرانو ته پاتې شولې چې هغه ډېره ښایسته وه. په دې کې د دغې شهزاده وزیران او نوکران ده ته راورسېده، سا پرې رامات شوی او ګډ وډ په یره کې بیچاره شهزاده خدای پاک دې موږ نه کم طرف ته تللی. شهزاده ته چې راوچي شهزاده ته دلته موږ د پسې پلانکي ځنګل ته تللی، داسې وګرځېدو داسې وګرځېدو، ته دلته راغلی. شهزاده دغې وزیر ته وایي چې وزیره نور نه یې پوه خو د دقې شهزادګۍ سره واده کول غواړم. وزیر ورته حیران شو. وزیر ورته وایي چې هلکه د دې دومره ودونو نه څه غواړې، نور بس کې نه ته دې ودونه. شهزاده وایي چې یاره نور که مې کړي یو که نه خو دا واده به زه خامخا کوم هلکه. وزیر هر څه شي دا شهزادګۍ به راله غواړئ. وزیر وایي چې یاره زه بس ټیک ده وبکو دا کار، خو داسې کار وکړو چې راځه اول ځو واپس پلار سره به دې سلا وکړو، پلار د سلا نه بغیر خو داسې کار نه شو کولی د باچا سره، او زه چې ځو د هغه سره به سلا وکړو چې دغه اړه به بیا سلنډ جوړو. شهزاده د وزیرانو سره نوکران سره واپس ولې هغه ته پته وه چې یاره زما د مردۍ نه باچا نشي اوښتی، زما پلار زما د مردۍ نه نشي اوښتی، خامخا به زما مرضي. نو په دغه وجې هغه د وزیرانو سره روان شو واپس شو. کله چې وطن ته واپس راورسېده مخې سره یې خپل پلار یعنې باچا پسې ځان ورسو. نه د وزیر یې په دې پلار پسې ځان ورسو، باچا پسې ځان ورسو، هغه په خدمت کې پېښ شو. هغه ته یې وایي چې یاره باچا سلامت، زوی دې داسې بله توره وه الله اوس بل واده غواړي. پلار ته خو د هغه خوی معلوم و چې یاره دا هسې نه رامنې کېږي، او که اوس یې رامنې کوې انکار ورته کوې نو لانجه راته جوړوي دلته. اوس په هر حال چې دا خواهش په پوره کول غواړي. بس باچا ته تپوس وکړو چې څوک دا کوم ځای کې ده، نو هغه ورته بیا دغسې وایي چې پلانکی سوداګر پلانکی ده چې ستا نه اخیستی او د هغه لور ده او هغه د دې شهزاده خوښه شوې ده، اوس هغه یې لیدلې ده او غواړي چې هغه شهزادګۍ سره واده وکړي. باچا ولګېد، یو وپه دې جوړ کړو، وزیران یې ورسره کړه او هغه وزیرانو له یې قیمتي قیمتي تحفې ورکړې او د دغه سوداګر ځای ته یې ولېږل. سوداګر څه چې د باچا دا وپد میلاو شو، د شهزادګۍ د رشتې پیغام ورته میلاو شو. سوداګر وایي چې یاره زه به د خپلې لور نه تپوس کوم او دا به د هغې د مردۍ باندې کېږي، د هغې د مردۍ خلاف زه څه نه شم کولی. که د هغې مرضي وه خوښه یې وه ښه ده، که نه یې نو بیا به تاسو خفه کېږئ نه. لور ته چې پیغام ورسېد، لور وایي چې زما 2 شرطونه دي، زه به واده کوم. زما 2 شرطونه، یو دا چې شهزاده به اول پخپله راځي، زه به یې ینم. که زما شهزاده خوښ شو نو بیا به خپل پلار رالېږي رشتې لپاره، ولې چې زه د نوکرانو یا د وزیرانو د دیو د لاس رشتې ماته د دیو خو غوښتنه ماته قبول نه ده. سوداګر دغه دواړه شرطونه دغې وزیرانو ته ووي او د دغه پیغام سره یې دا وپد واپس راولېږه. د څو ورځو بعد چې دغه وپد واپس دغې ښار ته د خپل وطن ته راورسېده، بادشاه ته پېښ شو، دغه خبره یې ورته وکړه. شهزاده ته چې پته ولګېد نو شهزاده زر در ځان سنبال کړو، قیمتي جامې یې واچولې، ځان سره نوکران مشیران وزیران ځان سره کړو، ځان له بېل وپد جوړ کړو او بس روان شو. روان د څه وخت سفر نه بعد د دغه سوداګر دغې محل ته ورسېد، دغې کلي ته ورسېد. د سوداګر سره یې ملاقات وشو، بیا یې د شهزادګۍ سره لیدل کتل وشو. شهزادګۍ دغې اوسۍ شهزادګۍ دغه شهزاده خوښ کړو، وایي چې بس ټیک ده زما شهزاده خوښ دی او خو زما دویم شرط چې کوم تاسو ته ما ویلی و چې یاره دغه باچا سلامت یعنې د شهزاده دا پلار به پخپله راځي د رشتې د لاس غوښتو لپاره، نو هله به ماته دا رشته قبولوي. زه د وزیرانو او مشیرانو د دغو لاس غوښتنه نه منم، دغه ما څه قبول نه ده. دغه شرط والا هم هغه ومنلی. شهزاده چې کله وطن ته واپس راغی، باچا ته دغه پیغام میلاو شو. باچا مجبوراً د خپل وطن کارونه، د خپل وطن چې کوم اختیارات وغیره دي هغه دغه شهزاده ته حواله کړه مجبوراً، او د مجبورۍ د لاسه روان شو چې ولې دغه نه تللی نو تاسو ته ما ویلي و چې یاره
بچی چې ډېر زیات نازبین عادت کوي، ډېر ورانې کي، نو بیا چې کله هغه لوی شي هغه شان عادت شوی نو د هغه به هر جایز ناجایز اډر او حکم او د هغه خواهش به مني. که نه یې مني نو بیا ورته په کور کې نور انتشار روانې درته جوړېږي. نو برای مهرباني چې خپل بچي که نازبینان ډېر ټولو ته نازبینان خو د ناز د مینې په ځای کې مینه ورکوئ. چې کله څه غلط کار کوي، بېتمیزي کوي، بدزباني کوي، نو په هغه وخت چې کوم دی په وړوکوالي نه ښه په نرمو الفاظو، داسې نه چې وهئ ټکوئ، ښه په نرمو الفاظ هغه بچی منې کوئ چې نه بچیه دا کار داسې مه کوه، دا خبره ستا ټیک نه ده، دا عمل تا ټیک ونه کړو. اکثر ملایان وایي زموږ دا ماشومان څه کوي چې زموږ سره په غېږه کې ماشوم وي او موږ ورته ها ماشومه دا پلانکی ووهه نو هغه په هغه باندې ګزار وکړي نو هغه ماشوم ورسره وخاندي او د دغې خندا سره موږ هم وخاندو چې یاره دا بس داسې غټ کار و. دا غلطه خبره ده. ولې په ماشوم باندې بل ماشومان څه بل څه لوبه ورته وښیه، دا ماشوم څه بل څه لوبه خوشحاله کړه او داسې بل څه غلط الفاظ د خولې نه بیان کړي، داسې څه غلط حرکت وکړي نو ښه په طریقه باندې ښه په شفقت باندې دا ماشوم پوه کړه چې بچیه دا کار مه کوه، دا کار غلط دی د وخت نه. نو دی چې کله لوی شي نو دی په طریقه یې که نه دا چې په هر ځای کې تاسو مینه ورکړه او د غلطې نه ورامنې نه کړو، د بدزبانۍ نه د غلطو الفاظو نه منې نه کړو، نو بیا چې کله لوی شي که نه نو بیا به هم د دغه باچا په شانتې بیا به هر جایز او ناجایز اډر او د هغه خواهش به منئ، ځان به ورته تیاروئ. نو خیچلی راز من تر منځ هم پکې نن ډېرې خبرې وکړې، بښنه غواړم خو دا ضروري ده. نو باچا لاړو د سوداګر سره بیلاو شو، باقاعده په خپله دغه باندې د سوداګر نه د هغې د لور رشته وغوښتله شهزاده لپاره. سوداګر رشته قبوله کړه، ولې چې د مخکې نه خبره شوې وه، واده جوړ شو په لنډ وخت کې. په دې کې د دې شهزاده نه چا تپوس وکړو چې هلکه شهزاده دا خو ستا 19 واده دی او دا به ته څه کوې هلکه، دا څو ودونه به کوې، ته ودونه نه قلارېږه نه. دې شهزاده ورته په مذاق کې وي چې ناوړه 20 ودونه به پوره کوم، هله به قلارېږم، چې 20 مې نه پوره کړي که نه 20 کړي مې نه نو قلارېږم چې نه 20 به کوم. دا خبر دی واده تیاري په منځ سرمنځه کې دی اوسۍ شهزادګۍ ته ورسېده چې یاره شهزاده دغسې وایي چې دا 19 خو مې کړي، دا 19 مې دی او 20 به کوم. او شهزاده په مذاق کې دا خبره کړې وي چې زه به د چین د باچا لور به راولم، د چین شهزادګۍ سره به واده کوم، 20 واده به د هغې سره کوم، بس بیا دغه به زما آخري واده وي. دغه خبره شهزادګۍ اوسۍ شهزادګۍ ته ورسېده چې یاره شهزاده د 20 واده اراده هم لري او د چین د شهزادګۍ سره به واده کوي. کله چې دغه شهزادګۍ پسې جنج یې پسې ویوړه، خلک تللی او دا جشن جوړ، دا ډزار ډمامې او د هغه وخت هغه چې کوم څه رواج و په هغې باندې دا واده لړ. بیا د باچا د زوی نه د شهزاده واده، د هغې خو بیا سلاشنا جنج و. کله چې د شهزادګۍ ډولۍ راوچتېده نو شهزادګۍ دا شهزاده راوغوښته چې زه ضروري خبره کوم. شهزاده چې کله دغه شهزادګۍ له راغی اوسۍ شهزادګۍ له، نو هغې ته تپوس وکړو چې یاره ما داسې خبره اورېدلې ده چې دغه ده ته 20 واده هم کوې او دا مې اورېدلي چې ته د چین شهزادګۍ راولې. شهزاده ته پته ولګي چې یاره دا خو اوس خاص د جنج موقع ده، د واده موقع ده او په دې ټایم کې به ځان غلی کړه. نو بس هغه یې هسې دلاسه را دلاسه کړې ده، تسلي ورکړې چې مړه زه په 20 واده شوم، ته مې واده کړې، ته زما ډېره خوښه یې، ستا باندې زه بله نه راولم وغیره وغیره. او دا په چل ولو اخوا دېخوا په دغه باندې هغه ځان د شهزادګۍ نه خلاص کړو، شهزادګۍ یې مطمئنه کړه. جنج راوچت شو، دوی روان شو. سر به زه تاسو څه خو ګومه، خو واده وشو، واده وشو، د واده هفته نیمه 10 ورځې وشوې، بس شهزاده راوچت شو. شهزاده راوچت شو، د ځان سره یې وپاتې، د ځان سره یې یو ځای کړ، ملګري کړ. هغو ته یې ویل چې یاره زه اوس چین ته ځم، چین ته به ځم او نه توبه وپات نه خو ځان یې تیار کړ، آس وغیره هر څه یې د ځان سره برابر کړه او د سفر توخه سامان وغیره ځان راواغست، مال دولت راواغست، قیمتي لباس یې واچو او په آس باندې سور شو او روان شو. نوکرانو مشیرانو تپوس وکړو چې یاره ته چېرته ځې؟ ویل چې یاره زه بس ځم چین ته ځم او د چین د شهزادګۍ سره به اوس واده کوم. روان شو شهزاده، روان 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 پوره سفر یې وکړو، شپې ورځې تېرې کړې، ولې چې چین ډېر لرې و د دوی د ځای نه، چې ښه پوره سفر یې وکړو، ډېر ستړی شوی و. د شپو نه یوه شپه پرې راغله چې دی یو ځای ته لاړ، یو خشکی ځای دی یا څه کلی غوندې کې دی، هر څه چې دی خو په هغې کې یو سرای دی، هوټل دی پکې. په هغه هوټل کې دی حصار شو، شپې ته حصار شو چې یاره شپه به وکړمه، لږه دمه به وکړمه، سهار نه به تازه دم شمه، خوراک مرک به وکړم، بس دې ځای نه به روانېږم، بیا به ځمه.
د دغه هوټل مالک چې کوم هغه جوارګر و او دغه هوټل ته چې بهر څوک راغی او شپه به یې کوله ده سره به یې څارېده نو هغه به د شپې په جوارۍ راواړو په چل ول کې او ټول مال دولت به یې ترې وګټه هغه به یې ترې لوټ کړو هغه د ده سره چې به چا شپه کوله نو هغه عجز به یې دغسې ولېږه شهزاده هم دغه شان چې کله د شهزاده شپه راله دغلته نو شهزاده یې د شپې په جوارۍ راوړو چې راځه مړه جواري کوو ډېرې پیسې به وکړو ډېر مال دولت به وګټي سهار به ځې بیا په خپله لاره ځه بیا شهزاده بیچاره دا هم ټیک ده شهزاده د جوارۍ په طریقه څه پوهېده شهزاده چې جواري شروع کړه رو په رو چې کم د سرو سکې وغیره هر څه ورسره هغه یې پکې وبېللې رو رو چې کم نور مال دولت ورسره هغه یې وبېلو کېده چې د شهزاده سره څه مال څه پیسې څه چې د سفر دپاره هغه ځان سره توخه سامان هغه ساتي ټول لاړ شهزاده خفه و سر تندی ټکو چېرته دا ماسې چل کړو دولت خو مې ټول لاړ لوټ مې کړو اوس راته لار پاتې ده په دا به څنګه ځمه څه به نه کومه څه به کومه دې سوداګر چې څه کړه چې دا خو شهزاده دی او ډېر قیمتي لباس یې اچولی دی تاج هم په سر دی په دې تاج کې هم ډېر قیمتي غمي یا سکاڼي وغیره لالونه لګېدلي دا خو ډېر قیمتي دی بس د ده ورته د سترګو چمک و دې شهزاده ته شهزاده که خفه کېږې او نه یو خبره کوم ستا را لباس یې دا ماته ډېر قیمتي ښکاري او داسې راته ښکاري چې د سرو په تارونو وغیره او په سرو باندې پې کار شوی په سرو زرو شهزاده ورته وایي چې دا د شهزادګانو جامه ده بل زه زما په شان د شهزاده جامه دا ډېره قیمتي ده بیا ورته وایي چې ستا را تاج چې دی دا تاج دی هم ډېر قیمتي دی په دې کې ډېر کاڼي وغیره ده هغه ورته وایي چې تا ته خو ما ووایي که نه زه شهزاده یم دا زما د پلار چې څه نومونه زما د خوښې شی جوړ شوی هغه ماله راکوي او زما د مرضی هر شی په دې دا تاج دونه قیمتي دی او دا پلانکې قسم کاڼی او دا پلانکې لال دا پکې لګېدلی بس دې سوداګر ورته بیا چال وکړو وایي چې بس مړه د کاشینه په داو کې ولګوه هېڅ خبره نه خپلې کپړې هم په داو کې ولګوه او دا تاج هم په داو کې ولګوه خیر زه به تاله لږ ساعت له خپلې زړې کپړې بدل در کوم هغه لږ ساعت له واچوه او دا کپړې په داو کې ولګوه کیدای شي چې دا بقایا ټول مال دې واپس وګټي شهزاده په ضد کې راغی شهزاده هم دا خیال و چې یاره د زما نه دونه مال ګټلی دونه پیسې رانه ګټلي او د خبره سید راشه دا شي نه خو را سره شته نغدې که نشي نو په دې جامو په تاج باندې به دا ولګو او کیدای شي چې دا خپلې پیسې د هر څه واپس وګټم کلاړي سره چېرته کېږي داسې ښکلی متل خو زما نه سر دی خو زه بل ټایم کې به تاسو ویم نو د جوارۍ استاد و هغه نو هغه چې هغه دا وموګټو هغه قیمتي لباس هغه تاج یې ترې وموګټو شهزاده دغسې کنګال پاتې شو د سوداګر د جوارګر زړې جامې ورته پاتې شو هغه یې واچولې او سهار د دغه سرای نه دغه شان مړه او روان شو روان ښه ډېر شپې ورځې سفر یې وکړو په چل ول څه ډېر په تکلیفونو ولي چې د سره سفر سهولیات د خوراک وغیره چې څه سامان وخت په ټوله جوارګر لوټ کړی آخر دا چې چین ته ورسېد کله چې د چین حدودو ته هېواد ته دننه شو په یو ځای کې د یو سړي نه تپوس وکړو چې هلکه د بادشاه محل څنګه دی او د بادشاه سره د میلاوېدو یا د شهزادګۍ د غوښتو طریقه څه ده نو هغه ورته بیا د بادشاه محل په ګوته کړی چې په پلانکي ځای کې د بادشاه محل دی او د هغه سره د میلاوېدو دا طریقه ده چې په دې محل کې چوته یو مناره ده هغه منارې ته به خیږي هلته یو طبله ده یا ډول دی هغه به غږې چې کله هغه وغږې نو هغه نوکران به تا د لاس نه ونیسي بادشاه مخې ته به دې پېښ کړي بیا بادشاه د 3 سوالونو تپوس کوي که 3 سوالونو جوابونه چا ټیک ورکړه نو بس د شهزادګۍ لاس به له ورکړي رشته به له ورکړي که چا جوابونه ټیک ورنه کړه نو بیا یې زندان ته یعنې جیل ته اچوي قید کوي به دا شهزاده لږ ګبراو هم شي چې یاره دا بادشاه به څه قسمه تپوسونه کوي بیا وایي چې مړه بادشاه به څه تپوسونه کوي زه ډېر هوښیار یم ما له هر قسمه سوال جوابونه راځي او زه هم چې میلاو شم د بادشاه سره لاړ د دغې بادشاه دې محل ته ننوت او بیا هغه منارې ته وختو چې په کومه مناره کې هغه ډول یا طبله پکې پرته وه هغه طبله د وغږوله بیا یو نوکر راغی دی د لاس ونیو او د بادشاه مخې ته یې پیش کړو بادشاه ورسره سلام کلام وشو بادشاه بیا د دې شهزاده نه تپوس وکړو چې زلمیه زما ته د راتلو د شهزادګۍ د غوښتو 3 سوالونه دي که دغه 3 سوالونو جوابونه دې ټیک راکړه نو ښه ده ښه شهزادګۍ به درله درکړمه که جوابونه دې ټیک رانه کړه
نو ګوره بیا به جیل ته زندان ته به داسې هم قید کوم ورته. شهزاده ورته وایي چې بادشاه سلامت تپوس کوه د مانه څه قسمه تپوس کوې. بادشاه ورته اولنی دا تپوس وکړو چې د ټولو نه قیمتي ګل یا ښکلی ګل کم یو دی. شهزاده ورته ډاریک وویل د ګلاب ګل. دا جواب په بادشاه څه ښه غوندې کې ونه لګېده، ټیک پې ونه لګېده. بیا ترې دا تپوس وکړو چې اصیله خوشحالي یا حقیقي خوشحالي کومه یوه ده. هغه ورته وایي چې بادشاه سلامت بادشاهي او طاقت دا چې د کله د سړي سري بس دغه حقیقي اصیله خوشحالي ده. دغه جواب هم په دې بادشاه باندې ښه ونه لګېد. بیا ترې تپوس وکړو چې په دنیا کې د ټولو نه غوړ څیز کم یو دی. هغه ورته ډایرکټ وایي کوچ. وایي کوچ د ټولو نه غوړ دی په دنیا کې. دا جواب هم په بادشاه ښه ونه لګېده. خپلو نوکرانو ته خپلو چې کوم پولسانو د هغه هغو ته یې اډر وکړو چې هر دی ګرفتار کړي او فوراً یې زندان ته ور واچوي. کله چې په ده باندې د قید دا حکم ور وخوته نو په دغه ټایم کې شهزادګۍ راغله. کله چې دا شهزاده دې محل ته راننوتو نو دغې شهزادګۍ دا هلک لیدلی او دا زلمی لیدلی دی خوښ شوی نو دې باچا ته د خپل پلار ته یې درخواست وکړو چې یاره باچا سلامت زما په باغ کې د اوبو لګولو بوټو ته ګلونو ته د اوبو لګولو دپاره یو کس نوکر پکار دی او ته که خفه کېږې نه دا قیدي قیدخانې ته څه له لېږې خو دا ماله راکړه زه به پرې خپل کار کومه باغ ته به او دغه ته به اوبه موبه وړي راوړي. باچا وي چې ټیک دغه کار دی وکړي. دغه بس یو خبر دی یا په قید کې یا په غلامۍ کې په نوکرۍ کې. شهزاده د چین د شهزادګۍ په غلامۍ کې لاړ. هغې وله یو مشک ورکو او یو یې وله جام ورکو. مشک پخوا چې کله دا ټاپکې مفکې یا ډرمان وغیره یا دا څیزونه نه راغلي دا نو جوړ شوي نو مشک به د څرمنې نه جوړېده او هغه چې کوم دی نو په هغې کې به اوبه راوړی کېدې. تاسو په ګوګل موګل په دغې څیزونو د هغې تصویران سرچ کولی شئ هر سړی کتی شي مشک چې کوم دی نو د څرمنې. اوس دا پوره معلومات زما سره نشي چې خاص د څه د څرمنو نه به جوړېده یا څه څرمنې وله خاص وي او که نه وي خو جوړېده به د څرمنو نه او ظاهر دی چې د ځناورو د څرمنو نه به جوړېده او ښه باقاعده په هغې باندې به خوله بندېده یا تړلی کېده به د هغې او سلاسکې وغیره به داسې اوږې ته به اچولی کېده هم. اوس کوم چې دا زړې ډرامې دي عثمان یا تغرل وغیره په دغه کې هم زما په خیال چې مشکونه پکې شته. نو مشک یې وله ورکړه او یو یې وله جام ورکړه او ورته ویې چې بس د پلانکي ځای نه اوبه راوړه او دا ګلونه ملونه دی بوټي موټي زما په دې باغچه کې چې کوم دي بس دې له اوبه ورکوه. شهزاده مجبوراً په دغه کار ولګېد بله لار ورسره نه وه. دې خوا د شهزاده په ملک کې د شهزاده 19 ښځې سره د اوسۍ شهزادګۍ پریشانه وي چې کله د شهزاده ډېر وخت شو څه درک پته یې ونه لګېده. شهزادګۍ په دغې بقایا 1300 ښځو پسې راغله هغو ته یې وویل چې تر څو به موږ په دې کور کې ناست یو د شهزاده انتظار به کوو څه پته لګي هغه په څه تکلیف کې وي څه سخته پرې راغلي او داسې کار کوو چې نور په دې کور کې نشو کېناستی خو بس روانېږو او ځو د خپل خاوند څه درک پته لګو. دغې بقایا شهزادګۍ چې کومې وې د شهزاده ښځې هغو هم د دغې سره بس په دغې باندې اتفاق وکړو او دې ته یې وویل چې بس زه ته زموږ نه مخکې کېږه ولې چې ته په ټولو کې هوښیار یې او چې تا څنګه وي او څنګه خبره دې کوله او په کم طرف ته بس موږ به راسره ملګري بس دې ویل چې ټیک ده. دې بیا د استبل یو نوکر راوغوښته هغه ته ویل چې ته داسې کار وکړه چې ته موږ له 19 آسان اسونه تیار کړه اس پې تیار یې کړه موږ له او بس موږ به سبا له پلانکي ځای ته په چکر باندې ځو ټولې شهزادګۍ موږ په چکر باندې ځو. هغه ورته ویل چې جي ټیک ده. دوی ځان له نور د سفر وغیره هر څه سامان تیار کړو ځان سره یوه د نارینه یعنې د سړو جوړې راواغستې خپلې جوړې هم ځان ښه تیار کړو سنبال کړو د سفر ضروري سامان هر څه یې ځان سره راواغسته او په سبا له هغه آسونو ته سورې شو او روانې شو. روانې چې ښه د محل نه د ښاریې د آبادۍ نه ښه پوره لرې وتې نو دې اوسۍ شهزادګۍ بیا دا ټولې راکوزې کړې ورته ویل چې یاره اوس د نارینهو لباس واچوئ صرف یوه به پکې د زنانو په لباس کې پاتې شي خو هغه به زه پاتې شم او تاسو نور ټول د نارینهو لباسونه واچوئ او ویل چې ټیک ده. د شهزادګۍ د اوسۍ شهزادګۍ په وینا باندې هغو ټولو ښځو کپړې بدلې کړې او د نارینهو جامې واچولې د نارینهو پیشنو کې بیخي سړي ته جوړ شو سړي به ښکارېده بیا آسونو ته سواره شو روان حقه د جوارګر هغه سرای ته ورسېده. هغه سرای ته ورسېده په هغې کې شپه راله نو جوارګر خو به یا د دې سره جواري کوله یا به نه کوله خو
دې شهزادګۍ د دغه خپل خاوند په کپړو باندې نظر پرېوت او کومې قیمتي جامې چې هغه سوداګر په هغه سرای کې چېرته مخامخ ورچولې د نمایش دپاره، نو د دې چې په دغه کپړو نظر پرېوت نو دې ته پته ولګېد چې دا خو زما د خاوند لباس دی، د شهزاده لباس. نو دې ته دغه لباس پټ کړو په دغه شپه او پټ په پټه ووته، د دغه سرای نه روان شو. تله د ډېرو ورځو سفر نه بعد اخر دوی د چین حدودو ته ورنږدې شو. چې کله ورنږدې شو نو په هغه ځای کې دیو بهر ته یو ډېره واچوله، ډېره یعنې پړاو یې واچو، هلته کېناستې. دې شهزادګۍ بیا دې ټولو ته اډر وکړو، حکم یې ورته وکړو چې یاره تاسو دلته خیمې میمې ولګوئ، د خوراک مرک او د دې سیسټم شروع کړئ، شپه را روانه ده او بس زه لاړم ښار ته، دې ښار ته ورننوځم، دې چین دې ښار ته ورځم. بس هغه ووایي چې ټیک دا خو هلته پړاو واچو، زه خپل سیسټم میسټم سیټ کول شروع کړو. دې شهزادګۍ خپلې کپړې بدلې کړې، د نارینه لباس یې واچو، د نارینه پیشني وکړو، اس ته سوره شوه او د چین ښار ته راننوته. کله چې ښار ته راله نو هلته کې د یو سړي نه یې تپوس وکړو چې یاره وروره زه مسافر یم او دغه را سره نشته، پیسې میسې څه را سره نشته، آیا په دې ښار کې به داسې ځای نه دي زه پکې شپه وکړم؟ نو هغې ورته وویل چې ته داسې کار وکړه چې په دې ښار کې یو نیکه ښځه ده، مالداره ښځه ده او هغه چې کوم ده نو هغه خلکو له ځای ورکوي، د شپې ځای وله ورکوي، بوډۍ ښځه ده. بس ته هلته که ځې نو هلته لاړ شو، هغه به تاله د شپې ځای درکړي. په بل ځای کې مشکله ده چې تا سره پیسې نشته نو بغیر د پیسو څه کېږي. دا شهزادګۍ د هلکانو په لباس کې، د سړو په لباس کې لاړه، د هغه بوډۍ د هغه مالدارې ښځې ځای ته ورسېد. هغې ته یې درخواست وکړو د شپې، هغې ولې هغه بوډۍ یا هغه مالدارې ښځې ولې ډېر په خوشحالۍ د شپې ځای ورکړو، ډېر خاطر مدارات او ډېره مېلمستیا یې ولې وکړه او خپل محل ته یا خپل کور ته یا کوم چې د هغې دغه و هغې ډېر په طریقه او په ارامدۍ ځای کې وساته. چې کله سهار شو د دې سهار ناشته ماشته وغیره چې کوم څه دغه و هغه یې دله ورکړه. نو دې شهزاده ته یې تپوس وکړو، د شهزادګۍ د شهزاده یا د سړو په جامه کې دې ته تپوس وکړو چې یاره ابۍ یا مشري بیبي یا د دې باچا لور شته که نشته؟ نو هغې ورته وویل چې شته. وایي چې دا مې اورېدلي چې هغه یې چاله ورکوي نه؟ وایي چې نه هغه یې ورکوي خو هغه یو څو شرطونه وایي، ډېر اسان تپوسونه کوي خو بس د هغې تپوسونه چاله نه ورځي. بس دا شهزادګان هر څوک چې راځي نو څه ګډې وډې ووایي، د هغه د باچا په طبیعت ښه ونه لګي، بس باچا ولګي او دغه چې کوم چا جوابونه غلط کړي هغه ځان ته قید ته یې واچوي. تر اوسه پورې ډېر شهزادګان او مالداره خلک او دا راغلي دي د شهزادګۍ د واده په ارمان باندې او دغه سوالونه او جوابونه یې غلط کړي دي او باچا دغې زندان ته اچولي، ډېر قیدیان دي د باچا سره. دې شهزادګۍ ته یې د تپوس وکړو چې مشري بیبي د دې څه سوالونه دي، آیا د دې څه جوابونه کیدای شي؟ هغې ورته وایي چې یاره باچا یو دا تپوس کوي چې یاره په دنیا کې حقیقي خوشحالي څه شی دی، اصیله خوشحالي څه ده؟ نو هغې وایي چې یاره اصیله خوشحالي چې کوم ده نو د هغې جواب ورته هم وایي. دا خیر اوس زه د ځکه نه یم چې کوم په خپل ځای کې جوابونه راشي نو ډېر خوند وکړي. بیا یې وایي چې یاره بل تپوس دا کوي چې دنیا نه ټولو نه غوړ شی څه دی؟ د هغې جواب یې ورته هم ووایي. او بل دا تپوس کوي چې یاره په ګلونو کې د ټولو نه ښکلی او قیمتي ګل کوم یو دی؟ د هغې جواب یې هم ورته وایي چې دغه جوابونه دي. او بل دا خبره چې د شهزادګۍ د غوښتو دپاره د هغې په ارمان ځې نو هغه طریقه یې ورته ویلې چې د محل کې یو مناره ده او په هغه مناره کې یو تبله دی یا ډول دی هغه به غږی، دغه ټوله طریقه باندې پوه کړله. شهزادګۍ دغه هم دغه د نارینهو په لباس کې د هلکانو په جامه د هلکانو په شکل د دغې بوډۍ نه د دغې مالدارې ښځې نه رخصت شو، د هغې ډېره شکریا مهرباني ادا کړه او بیا ووت روان شو، محل ته ورسېد. محل ته چې ورسېد او مخه دنګې منارې ته ورسېد، هغې ته ځان وخېجه او هغه ډول یا تبله چې کومونه هغه یې وغږوله او بیا یې ماته کړه. چې ماته یې کړه نو دا نوکران پسې سپایان پسې په منډه منډه راغله او ډېر د غوسې او د خفګان اظهار وکړو چې تا ولې دا تبله ماته کړه یا دا ډول دې ولې مات کړ؟ نو دې ورته وایي چې یاره بس د نن نه بعد به د دې غږولو اړو ضرورت نه راځي او په هر حال چې خو زه به نن د شهزادګۍ رشته اخلم. دی د لاسو نه ونیوه دا شهزادګۍ،
د بادشاه مخې ته یې پیش کړه. دی د نارینه او د شهزادګانو په لباس کې دی. بیا ورته بادشاه وایي چې ښه ځوانه ته هم راغلی او ډېر په نیت راغلی، خو ګوره زما دا خبره واوره چې ډېرو هوښیارو خلکو زما دا جوابونه غلط کړي دي، زما په طبیعت نه دي لګېدلي او ګوره هغه ما زندان ته اچولي دي. ګوره که تا جوابونه غلط کړه نو تا به هم زندان ته اچوم، پوټی رحم به د باندې نه کوم، هېڅ رحم په تا نشته. شهزادګۍ ورته وایي چې ټیک ده بادشاه سلامت ته د ما نه خپل تپوسونه کړه، ته بېغمه شه د خپل تپوس نه. بادشاه ورته وایي چې بس ټیک ده ستا خوښه ده. بس وایي چې ته ما ته دا ووایه چې په ګلونو کې د ټولو نه قیمتي او ښایسته ګل کم یو دی. شهزادګۍ ورته وایي چې بادشاه سلامت په ګلونو کې د ټولو نه قیمتي او ښکلی ګل چې دی هغه د پنبې ګل دی، ولې چې د دې نه کپړې جوړېږي، لباس ته جوړېږي او په دغه لباس باندې زمونږ ستر پټېږي. د بادشاه دا جواب ډېر خوښ شو. بیا وایي چې ښه دا راته ووایه چې اصیله یا حقیقي خوشحالي څه شی دی؟ دی ورته وایي چې بادشاه سلامت خپل اولاد یا بچی چې دی دا حقیقي خوشحالي او اصیله خوشحالي ده، او چې د چا اولاد نه وي او بچی نه وي نو هغه چې کوم دی نو هغه ته حقیقي خوشحالي نه وي، خفګان دی په دنیا کې بیا ټول. بادشاه باندې دا خبره دا جواب پې هم ډېر ټیک ولګېد. بیا دې دا تپوس وکړو چې په دنیا کې د ټولو نه غوړ څیز څه دی؟ دې شهزادګۍ ورته وایي چې بادشاه سلامت په دنیا کې د ټولو نه غوړ څیز چې دی دا باران دی. باران د ځمکې د کاڼي د خاورې د بوټي او د انسانانو د هر څه دپاره د دې نه قدرتي خبر چې د دې نه غوړ او قیمتي څیز بل نشته، چې باران کله وشي هر شی غوړ شي، هر شی ښکلی شي، برابر شي. د باچا باندې دا دریم جواب هم ډېر ښه ولګېد او بس خپلو وزیرانو مشیرانو ته یې داسې وکاته چې یاره هلکه ستاسو دا جوابونه نو هغه هم ورته په اشاره کوي چې یاره باچا سلامت د دې نه بل ښه جوابونه نشته د دې خبرې او ټیک جوابونه دي. نو باچا اخر هار ومنو او شهزادګۍ ته یې وویل چې رس بس ټیک ده ما ته ستا جوابونه قبول دي. ها یو خبرانه پکې شاته پاتې شوه، ډېرې خبرې شوه. دا شهزادګۍ چې کله دې محل ته راځي نو د هغه بوډۍ ښځې نه دا تپوس هم کړی چې یاره په اخره کې دلته څوک راغلی او هغه قیدي اوس په کوم ځای کې دی؟ نو هغې ورته ویلي چې اخره کې داسې د پلانکي ملک یو شهزاده راغلی او هغه چې کوم دی نو هغه اوس د شهزادګۍ مالی دی یا بوټو له اوبه ورکوي په هغې کې غلامي ته جوړ کړی دی. دا خبره د شهزادګۍ ته پته لګېدل وه. نو بادشاه دغې شهزادګۍ ته وایي چې کوم د هلکانو په جامه کې دی چې یاره بس ټیک ده ما د شهزادګۍ رشته تاله درکړه او شهزادګۍ چې ته هر کله بوځي په هره طریقه بوځي بس ستا ښځه ده تا سره به نکاح کېږي چې ته څنګه کوې چې بس ستا خپله خوښه ده. شهزادګۍ ورته وایي چې بادشاه سلامت زما نوکران او زما ملګري چې کوم دی نه د دې ښار نه بهر ته په یو ځای کې پړاو اچولی دی، ټول هلته دیره دي او زما دا خوښه ده چې زه لا اول لاړ شم هلته او بیا ته په ما پسې دا شهزادګۍ چې کوم دی نو سبا له یوه ورځ نیمه بعد دا بیا ښکلي سنبال کړي او دا راولېږي په ډولۍ یا په دغه کې د هغه وخت مطابق هلته به یې راولېږي، بس هلته به سره زه واده وکړم او زما یو بل شرط دا دی چې ماله یو نوکر یا یو مالي ماله راکولي چې زموږ په کار دی هلته موږ ته د اوبو راوړو تکلیف دی، زموږ کسانو چې په کوم ځای کې پړاو دی راچولی د پای کې اوبه نشته نو چې هغې دپاره اوبه راوړي چې هغې کار په کار راشي. باچا وایي چې یاره بس ټیک ده څومره نوکران؟ هغې وایي چې څومره نه بس یو نوکر مې په کار دی، خو خپل ټول نوکران ما ته راوله ما ته پیش کړه مخامخ که چې زه پکې ځان له یو نوکر خوښ کړم. باچا وایي چې بس ستا دا سوال هم قبول دی، ستا دا درخواست هم قبول دی. نوکران غلامان ټول راوغوښته په لینډ کې کړه په دربار کې. شهزادګۍ پکې څه کول نو خپل خاوند یې پکې وپېژند، بس په هغه باندې یې ګوته کېښوده چې بس دا نوکر زما په کار دی. شهزاده یې د ځان سره کړ هسې هغې دپاره هم راواغسته روان هغه دیرې ته هغه پړاو ته ورسېد. شهزادګۍ هم د نارینهو یعنې د هلکانو په لباس کې ده او چې کومې هغه 18 نورې ښځې دي هغه هم د سړو په لباس کې دي. دې شهزاده خو یو هم ونه پېژنده. چې کله دیرې ته هغه پړاو ته ورسېده نو دې شهزادګۍ ورته د هغه لباس ورکړو د شهزادګانو چې ته دا لباس واچوه او سبا له به دلته د چین د باچا شهزادګۍ راوړي جنج به د هغې دلته راځي نو ته به د هغه سره واده کې د هغې سره به واده کې نکاح به سره کوې. شهزاده حیران شو چې یاره دا څنګه چل دی، دا ولې دا څنګه هسې دا تپوسونه وغیره. هغې ورته وایي چې ستا نور څه کار دی، خو ته ما ته دا ووایه چې ته دې ملک ته د شهزادۍ د واده په ارمان راغلی یې که نه؟ هغې وایي چې بلکل بس وایي ته نور څه کوې خو ته خپل ارمان پوره کړه. چې کله سهار شو
باچا خپله شهزادګۍ لور سنبال کړه او خپل نوکران وغیره دا یې ورسره کړه یو وفد یې جوړ کړو. هغه یې د دغې شهزادګۍ هغه پړاو طرف ته ولېږل. شهزادګۍ چې کله د دوی د پړاو دیرې ته راورسېده نو شهزادګۍ دغې اوسۍ شهزادګۍ ته د بقایا نوکران وغیره دی ته ولیکل چې تاسو واپس ځئ بس اوس نور زموږ کار. دغه شهزادګۍ دغې خپل خاوند ته یې په نکاح کړه یا د هغه وخت چې څه رواج هغه وشو واده وشو او بس دیو بیا ټول را روان شو. شهزادګۍ په خپله ډولۍ یا څه شی چې دی په هغه اس پورې چې تړلي په هغه را روانه ده. اس یې راکاږي اسونه یې راکاږي او دا نور ټول په خپلو خپلو اسونو سواره شو روان دي. را روان کله چې د خپل ملک حدودو ته رانږدې شو نو دې شهزادګۍ ته تپوس وکړو چې یاره دې شهزاده تر اوسه پورې نه دي پېژندلي. د یوسۍ شهزادګۍ ته تپوس وکړو چې یاره ته په څه خبره د دې چین په دې شهزادګۍ پسې راغلی وي. ده ورته ویل چې یاره دا خو زما 19 ښځې نورې هم دي خو بس دا چې کله زما د 19مې ښځې سره واده و د اوسۍ شهزادګۍ سره نو بس هغې ماته ووایي چې یاره ته ما اورېدلي دي چې ته د چین د شهزادګۍ سره واده کوې او شلم واده کوې نو بس وایي زما خو به یا اراده وه او یا به مې نه وه هسې دروغ یې ورته وي. نو بس هغې چې دا خبره ماته وکړه بس ماته پیغور جوړ شو د هغې یعنې مطلب مقصد یې دا چې ته د چین د شهزادګۍ سره واده نه شې کولی. بس دا ماته ضد جوړ شو دغه راته جوړ شو بس زه روان شوم او اوس دا چې کله ورسېدم خپل ښار ته زه به خپلو ښځو ته او هغه اوسۍ شهزادګۍ ته ویم چې وینه د چین شهزادګۍ مې راوسته و که نه. شهزاده چې کله د اوسۍ شهزادګۍ دغه باچا د محل نه راویسته نو د ده سره هغه مشک او جام یې ورسره هم و چې کوم د اوبو د راوړو دپاره هغه ځان سره راغستی ولې چې د هغه خو خیال دا و چې زه په رښتیا جو روان یم د غلامۍ دپاره اوس به د دوی کسان د دوی له به اوبه وغیره راوړم او چې کله هغه پړاو ته راغلی نو دغه مشک او جام ته دغې شهزادګۍ هغسې ځان سره سنبال یخی. نو کله چې دا د غرور او د تکبر ډکې خبرې دغې اوسۍ شهزادګۍ واورېدې نو دا ښکلې د اس نه راکوزه شوه. دا شهزاده هم د اس نه راکوز کوو خپل کم د زنانو په لباس لا پاسې چې د نارینهو لباس اچولی هغه یې وویسته او خپل ویښته میښته یې ورته راکولاو کړه. د ټولو شهزادګو چې کوم دی نو خپل لباسونه بدل کړه. شهزاده حق حیران شو او دا شهزادګۍ ده ته په غوسه کې وي چې ښه تا او بیا یې پسې هغه مشک او جام یې پسې راواغست. هغه ته یې وي چې ستا دا حقیقت او ګورې که ښار ته ځو او ګوره که ښار ته د نن د بعد چرینګ وکړو یا د بل واده څه ذکر وکړو یا د څه نور څه د ارامېتوب یا د غلط کار سوچ وکړو ګوره دا مشک او جام به دا به زما سره او دا ستا اصل حقیقت ستا دا دی. دا حقیقت به مې ټولو ته ښولی چې ده داسې یو غلام د ځانه جوړ کړی و د باچا غلام و نوکر و او یو شهزادګۍ له چې کوم دی نو داسې اوبه به یې راوړې او دا غلامي به یې کوله. شهزاده ته چې پته ولګېده چې دا خو خپلو ښځو زه بچ کړم د خیر دی راویستمه خپلې ښځې بچ کړم او واقعي یاره زما دغه حیثیت د یو نوکر دی یو غلام او دوی زه واپس راویستم واپس یې شهزاده کړم. نو بس شهزاده په خپلو کړو ډېر خفه و بیا د خپلو ټولو ښځو نه یې معافي وغوښته او بس د هغو سره یې لوز واده وکړه چې یاره بس زما چې بس دغه 20 ودونه دي 20 ښځې زما نن نه بعد دغه بس په ده خو صبر او نن نه بعد به چې کوم دی نو زه نور ودونه نه کوم څه غلط کار څه هېڅ شی به نه کوم. بس دغه شهزاده بیا خپل ملک ته خپل ښار ته راغی سره د دغې خپلو ښځو او د دغې نه بعد چې کوم دی ډېر په خوشحالۍ او په خنداګانو په مزو باندې د دې ژوند او په سکون تېرېده. نو دا وه زموږ نننۍ قصه انشاءالله امید ده چې د ډېرو به خوښه شوي او 20 ودونه خو دا خو هسې خیر فرضي قصې فرضي خبرې په هغې کې نور 20 ودونه خو ناممکنه خبره هم ده او بل په دین کې چې کوم دی نو د دونو ودونو اجازت نشته او په یو وخت باندې چې کوم دی نو د 4 ښځو اجازت شته خو هغه سړي ته هغه کس ته شته چې کوم انصاف کولی شي او انصاف چې کوم دی نو بیا ډېر زیات ګران دی نو د چا چې نو په هغه یو باندې صبر وکړئ په هغې فکر وباسئ ډېر شی او زمونږ دا خوندوره او مزېداره قصه نن خپل حد ته ورسېده. انشاءالله نورې هم ډېرې خوندورې مزېداره قصې را روانې دي مختلف قصې ډېرې ښایسته قصې مې پیدا کړي دي په را روانو ورځو کې په را روانو وخت کې تاسو ته پېښ کوم که خیر نور د ټولو کشرانو مینهوالو او وطنوالو د مسافرو د ټولو مننه چې قصې خوښوئ او قصې یو بل ته چې کوم دی نو شیر کوي
او ډیره مننه یو بل ته دا قصې شیر کوئ ولې چې د چا قصې خوښي چې کوم تاسو ته پته لري چې قصې بې خوښه نو هغه ته دا قصه ورسره ضرور شیر کوئ د هغه سره شریکوئ او انشاءالله نور هم ډېره خوندورې مزیدارې قصې را روانې دي او هېڅ چېرته مه ځئ زموږ سره اوسېږئ تر بلې ویډیو پورې تر بلې قصې پورې ښه ده او باز اوسئ د الله په امان